دا سورہ اعراف ته مکی سورت ته 200 آیتونه پکې دي او 40 رکوګانې دي. د دې سورت نزول دا یو کم سال وختم نمبر دی پس د سورت صاد نه نازل شوی دی. پس د سورت صاد نو مخکې د سورت جن نه. زمانه د نزول اخیر دور د مکی مکرمه. ترتیب د جمع کې اوم نمبر دی پس د سورت انعام نه. مکی سورت ته 200 آیتونه دي 40 رکوګانې دي. د دې سورت ربط مخکې سره ظاهر دی. مخکې سورت کې د قرآن مجید ذکر قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم. او پیغمبر بشک زر رسول امر خپل نیغ لارې ته چې هغه دین دی مضبوط ملت د ابراهيم عليه السلام. دې صورت کې هم ابتدا کې د قرآن عظیم الشان عظمت بیانی کتاب انزل الیک من ربک کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه. مخکې صورت کې راغلی وان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه او هذا کتاب انزلناه مبارک فاتبعوه. دلته مرادی اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. تاسو ته چې تاسو د رب د طرف څخه نازلېږي د هغې تابع شئ. سورت اعراف 19 پکې نواهی دي. اعراف ماخوذ د عارف الدیک نه دی. د چرګ د پاسه چې کوم چار خلک لګېدلي د عرف وي هغه په دې مینز او په سنټر د سر باندې وي. نو اعراف دا یو ځای دی د جهنم او د جنت په منځ کې یو پوله ده. د دواړو په منځ کې د نو ځکه ورته اعراف وایي. په دې مبارک صورت کې د اصحاب الاعراف ذکر راځي دې وجه نه ورته صورت اعراف وایي. آیت 60 کې راځي وبینهما حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. او په مین د دواړو کې حجاب یو پرده ده. وعلى الاعراف یو په اعراف باندې رجال سړي وي يعرفون كلا بسيماهم پیجنې بهر یو لره په نښو د هغوی. اعراف والا څوک دي؟ دا څوک وایي چې دا کسان دي استوت سیئاتهم وحسناتهم چې ګناهونه او نیکۍ برابر وي. دا هغه کسان دي هغه مسلمانان چې نیکی او بدی برابر وي. ګناهونه دومره نه چې جهنم ته لاړ شي نیکی دومره نه چې جنت ته لاړ شي نو په منځ کې اوسېږي. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت تاسې کوي. دویم قول لري دا هغه شهیدان دي چې مور او پلار ته خفه و دی خو شهید خو د مور او پلار د ناراضتیا د وجه نه جنت ته نشي تللی څه وخته پورې. دریم قول لري چې دا مسلمانان پیریان دي دا به دې ځای کې وي. څلورم قول لري دا واړه ماشومان دي د مشرکینو او مور پلار کافرو دی وجه نه جنت ته نشي تللی جهنم ته نشي تللی ځکه چې مکلف نو واړه دي. سو کوئی دا اصحاب فترت تی د عیسی علیہ السلام نه بعد او د محمد رسول الله د راتګ نه مخکې چې کوم خلق تیر شوي اصحاب فترت. شپږم قول لا دا قرضداري دي چې قرض په قرض نه ورکړی مړ شو. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه پکې خاموش شوی دی ویل مې خدای ته دی مونږ هم وایو الله ته معلومه. سورت اعراف ذکر وی دا اصحاب الاعراف ذکر پکې دی او دا غي خبرې پکې دي. حدیث کې راغلي دي ځینې اصحاب الاعراف په بیا څه وخت بعد جنت ته لاړ شي. خلاصه په دې صورت کې درې غټې مسلې دي غټې دعوی. یو دا زړورتیا سره د الله دین بیان کا تبلیغ بادرۍ سره کوا تکلیفونه برازي برداشت کې با.
دویم آیات کې راغلی فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. قرآن تا ترا لګلې شوی دی نو ندی تا ته پسینستا کې حرج منه تنگ صد دې درسولنا منه من ابلاغه. دا یو دعوه ده. او دویمه دعوه ده د قرآن تابع شي شیطان پسې مزي. دا بدرم آیات کی ذکر دا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. د قرآن تابعداري وکي ولا تتبعوا من دونه اولیاء. قرآن او خدای او رسول چې پرې دي د نور دوستانو پسې مزه. دا بدرم آیات کی ذکر وا. درم دعوا غیبدان کارساز یو الله دی. عالم الغیب پپټو ښکارو ارس باندې پورا خبرداري او الله دی. کارونه جوړونکي یو الله دی. نو الله پاک نه خپل حاجات غواړي. بل څوک تاسو ضرورتونه نشي پورا کولای. سورۃ اعراف 54 آیت کې ورشي 450 کې. نو ډومبه دعوه ذکر وا په دویم آیات کې. دویم ذکر وا په دریم آیات کې. دریم ذکر دا په 450 آیات کې. شپږ قصې دي د پیغمبرانو علیهم السلام او د دې درې دعوو متعلق دي په طریقه د لف نشر غیر مرتب سره. اول درې قصې درېمې دعوې سره متعلق دي. څلورمه د دویمې دعوې سره. پنځمه د دویمې دعوې سره او درېمې سره تعلق لري. بیا التفات ته مکی مکرمه والا ہوتا او هغه د اصلاح خبرې کړې دي. مولانا احمد علی لاہوری رحمت الله علیه سے فرمای دا مخی ترتیب خود شیخ غلام الله خان صاحب رحمت الله علیه. حضرت امام اولیاء رحمت الله علیه فرمای دا خبر مانه پاتې شو. اهل مکه سره بیا خطاب فرمای. بیا شپږمه قصه د موسی علیه السلام دا د اولی دعوی سره چې بادرای سره تبلیغ کوي. وګوره موسی علیه السلام فرعون نه دی لري او دا دورونو او ټول قوم د فرعون او فرعون د دې مخالف. په دې واقعه کې بیا شپږ مقامات دي. دا شپږ مقامات تقسیم دي په دوه حصو باندې. بیا د بنی اسرائیل د یو قول تردید دی په څلور وجوه سره. بیا نور آیات دي د دې دعوو سره تعلق لري. په آخر کې ترغیب دی قرآن عظیم الشان ته او دا مراعات النذیر دی. ابتدا د صورت کې قرآن آخر د صورت کې قرآن. مولانا الشیخ احمد علی لاہوری رحمت الله علیه فرمای د دې صورت غټه مسله ده. موضوع بقیه اقوام عالم اصلاح بقیه اقوام عالم. په دې طریقه باندې سورہ فاتحه کې بیان د مسلې توحید شو. لاہوری سے فرمای موضوع د فاتحه اثبات د مسلې د توحید. موضوع د سورۃ بقره اصلاح اليهود فی ضمن علم المناظره. موضوع د سورۃ آل عمران اصلاح النصارى فی ضمن علم المناظره. موضوع د سورۃ النساء حقوق النساء حقوق النساء او اصلاح مشرکی العرب او ورپسې بیا مائده رااله. نو موضوع د سورۃ مائده بیان د حل او د حرمتو. ورپسې انعام راغی. مولانا لاہوری سے فرمای د سورۃ انعام موضوع اصلاح المجوس. سورۃ اعراف کی د نور اقوام اصلاح بیانی. قرآن مجید خو اصلاح کوي کنه او تربیت کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماخام په مانځ کې سورۃ اعراف ولوست. مشکات کې حدیث دی فرقها فی رکعتین. نیمه کې په دوه رکعاتو کې یو رکعت کې یو عمره بلکې بل پسې وي.
پورا سورۃ اعراف ویلې ما خام مانځ کی دا دلیل دی د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه چې د ما خام وخت دومره کو تام نه دی. امام شافعی سے ابن قربان شم هغه وی وخت د ما خام وقت مضيق دی. څنګه وقت مضيق دا چې بس 2 رکعات سنت او 3 رکعات فرض دونه ټیم دی نو او بس برو نه دا څنګه نه د نور منځونو په نسبت د ماخام وخت لږ کم دی خو دومره تنگ او لنډ اوم نه دی. او بابا ته چاوي د ماخام د وخت بارکه د تاسو معلومات شته او یو کنده خډر کوتا وخت دی چې سلو خان تیر شي د ماخام مونږ قضا شي. سلو خان چې تیر شي نو ته لرګي ولا چاوني بیا خډر په منډل لړ شي او کومه ته وته درې دو بیا خو به خطیر نشي. په خوانو خلکو خو باندې لګولې غړې مړې خو نه وی کنه. سلو خان چې تیر شي وخت د ماخام قضا شي ناس وخت شته دی چې کم از کم وخت یې واله کم از کم وخت نه یو غنټه وخت دی ګری جون جولای کې خلا ډیر زیات شي. د مفتی اعظم هند مفتی کفایت الله دلوی رحمت الله علیه او د نور علماء بنز کم از کم یو غنټه او 20 منټ او زیات نه زیات یو غنټه او یو کم سلويخ منټ خو رستو وخت بیا مکروه دی چې تیار زیات شي نو بیا قضا نه دی خو ماخام بیا مکروه ګرځي. دیو جن فقها په کې تعدی کوي. حدیث کې راغلی دی صحابي وایي اذا ما خام منذ بکل رسول الله صلی الله علیه وسلم بلکې عام اوقات کې ډېر په تعدی باندې کو تعجیل بیا پکې کو دومره تعجیل بیا وکړه چې صحابي فرمایي د مانځنه مخکې به موږ غشې لړکو د مونږ نه به فارغ شو نو کوم ځای کې به چې پریوت یو دا غینه به دوړي خته ا دوړي به موږ ولې الف لام میم صاد دا حروف مقطعات نه تفسیر مظهری لیکلی دي یو کم دیر سورتونو په اول کې دا راغلي ما یو رساله لیکلی ده دی حروف مقطعات باندې ان شاء الله اصول التفسیر هم دي او دا حروف مقطعات باندې مستقل. الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذکرى للمؤمنین. کتاب عظیم الشان کتاب دے نکره تعظیم دے پاره انزل الیک نازل شوی تا ته فلا یکن فی صدرک حرج ندی پسینستا کې پیغمبر تنگی منه د دې درسولونه لتنذر به د پاره چرولو کې ته په دی باندې وذکرى للمؤمنین نو نصیحت دې لپاره د مؤمنانو اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم تابع شه دا چې شوی تاسو ستاسو طرف د طرفه ولا تتبعوا من دونه اولیاء او تابعداري مکوئ سوا دینه د نورو دوستانو چې د دین خلاف وي دغه تابعداري مکوئ. قلیلا ما تذکرون ډیر کم تاسو نصیحت اخلي. دا زجر شو. وکم من قريه نو ډیر د کلونه اهلکناها چې را دا وکړه موږ د هغې د تباهۍ فجاءها باسنا راغی عذاب زمونږ بیاتن د شپې بیاتن معنا بایتین د شپې به دی آرام کو او هم قائلون یا د غرمې دی خوب کوونکي قائلون قیلوله من قال قال الله فقد كفر طالبان وایي کنه چا چې وی چې الله قیلوله کوي نو دا کفر دا قال د قیلولین ماخوذ دی. فما كان دعواهم اذ جاءهم باسنا بعض قومونه د شپې په تیاره کې هلاک شوي لکه قوم د لوط علیه السلام
او بعضی قومونه داسي چې د غرمې په عذاب راغلي دي او د یودو لکه قوم د حضرت شعیب علیه السلام. فما كان دعواهم نو فریاد دی اذ جاءهم باسنا کلا چراغ دی عذاب زمونږه الا ان قالوا مگر دا چې وی دی انا كنا ظالمين بشک مونږ ظالمان یو. اقرار به وکړو د جرم په داسې وخت کې چې اقرار وخت به دی نه تیرو. فلنسألن الذين ارسل اليهم خامخا سوال بکوم دا چانه چې لګلې شي وغي ته پیغمبران یعنی قومونه. ولنسألن المرسلين او خامخا سوال بکوم د رسولانو نه. قوم نه هم تپوس کو او د پیغمبر نه هم تپوس کو. د دواړو سوالونو نه غرض زجر او زورونه حاصل اولی کافرانو ته. فلنقصن عليهم بعلم بیان بوکم په دې باندې د خپل خبر او علم د وجنه. وما كنا غائبين یومږ به خبره دی د حالاتنا. فلنسألن الذين ارسل اليهم خامخا سوال بکومونګه د هغه چا نه چې هغې ته پیغمبران رالیږلی شوي دي قومونه مراد دي. ولنسألن المرسلین او خامخا سوال بکومونګه د رسولانو نه. دلته دا راځي چې قوم نه هم سوال کوو د رسولانو نه هم سوال کوو قوم نه هم تپوس کوو د رسولانو علیهم السلام نه هم تپوس کوو. سورت حجر کی راضی 92 کی سور لسم پار سورہ حجر 92 فرمائی فوربک لنسألنهم اجمعین عما كانوا يعملون. فوربک استا پر رب میں دی قسم وی لنسألنهم اجمعین خامخا دی نه سوال کو مونږ ټولو نه سوال بکو د ټولو نه د اعمالو باره کې عما كانوا يعملون دا څه باره کې دي کوم عمل کو. دلته هم راځي سوال بکو سورة اعراف کې هم راځي سوال بکو. سورة قصص کې راځي 58 کې شلم پاره ده 58 التوي سوال منکم. سورة قصص 58 ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون آخر آیت تو گوری آخری سیرات ولا يسأل سوال بنشی کی دے عن ذنوبهم فبارد گناہونو دے کی المجرمون د گناہگارونا گناہگارانو نبا دی گناہونو بارکی تپوس نکی. دو دے کرالل کیگی با دلتا رازی تپوس بانا کیگی. سورة رحمان کی امراضی ویشتم مبارکی یو کم سلوی خیات فیومئذ لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان. یو کم سلویختم ویشتم پارا د سورة رحمان ویشتم پارا کی یو کم سلویختم آیت. فیومئذ پس پدا ورځ باندې لا یسأل سوال بنشي کېدی عن ذنبه د ګناه ددنا ګناه د باره کې انس د انسان ولا جان او نه د پیرینا. دلته راځي تپوس بنه کېږي. سورة قصص کې مرالل نه بکېږي. اعراف کې او حجر کې راځي کېږي. مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ تفسیر بیان القرآن کې لیکلي دي چې کوم آیتونو کې راغلي دي چې تپوس بکوما نو دا تپوس د زجر او د زور نه دی چې زور نه ورکم کافرانو ده. کوم آیتونو کې راغلي تپوس نکوم نو دام ټیک ده دا تپوس د ځان خبرولو دی. الله خبر دے نو ځکه تپوس نه کوي
تپوس د پاره خو مختلف حیثیتونه یې کنه په دې حیثیت باندې خلق تپوس کوي چې ځان پوي کی نو الله خو پوي دی ځکه تپوس نه کوي فلنسألن الذين ارسل اليهم خامخا تپوس بکوم دا کسان چې هغه ته لېږنه شوی د پیغمبرانو ولنسألن المرسلين خامخا تپوس بکو د رسولانو نه د رسولانو نه دو تپوسونه دي ماذا وجبتم المرسلين ماذا جبتم المرسلين قوم نه تپوس کی تاسو زما پیغمبرانو ته څه جواب ورکړو او رسولانو نه دا غید تبلیغ بارکه تپوس ته چې تاسو زما دین رسول او کنو رسول ليسأل الصادقين عن صدقهم سورۃ احزاب کې راځي عیسی علیہ السلام نے تپوس شو کنه سورۃ مائده کې تاسو وی او د نور پیغمبران مبارک فرمای یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب سورۃ مائده کې نو دا تپوس ورپسې فرمای زکه تپوس نه کو چې موږ ته علم شته دی او چې کوم ځای کې تپوس کو دا د زجر د پاره فلنقصن عليهم بعلم بیان مو کوم په دې باندې خپل علم د وجنا وما كنا غائبين نه یو مونږ به خبره والوزن يومئذ الحق وزن په دغه ورځ باندې حق دی فمن ثقلت موازینه اسوک چې درانه کړي شو تلې د اعمالو دا موازین جمع راوړه ځکه اعمال ډیر دا هر عمل جدا جدا طلبي یا موازینه معنا عمل کون کی ډیر دي ځینې عالمانو دا انسانان به تلل کیږي سو کوئی عمل نامې به تلل کیږي فان ثقلت موازین واسوک چې درانه کړي شو تلې د اعمالو دا فاولئک هم المفلحون دا کسان هم دی کامیاب دي اللهم اجعلنا منهم ومن خفت موازین واسوک چې درانه شو تلې د اعمالو دا سپکې شوې تلې د اعمالو دا یا موازین په دې وجه ویلي چې هغه کې څه تل کېږي نو هغه ډیر دي تل یو ده فاولئک الذین خسروا انفسهم دا کسان دي چې تاوان کې اچولي ځان خپل بما كانوا بآياتنا يظلمون په دې وجه چې ودی زموږ پایتونو باندې ظلم کوونکی ظلم پایتونو دا دی چې انکار عنادي د ضد د وجه نه انکار کو ترغیب ولقد یقینا مکناکم زیدر کومګه تاسو فی الارض بزمک باندې وجعلنا لكم فيها معاش او پیدا کومګه تاسو د پاره پدې کې اسباب د ژوند تیرولو زمکه او ساروی دی او فصلونه دي قلیلا ما تشکرون ډیر کم تاسو نه شکر ادا کوئ ولقد خلقناکم ثم صورناکم دا الله نعمت وګورئ ستاسو پلار الله پیدا کړ آدم علیه السلام بیا غل شکر ورکو بیا غل عزت ورکو ټول فرشتو ته سجده وکړه دا ستاسو تعظیم شو ولقد یقینا خلقناکم پیدا کوم ستاسو پلار خلقناکم من خلقنا آباءکم خلقنا اباکم پیدا کوم ستاسو پلار ثم صورناکم بیا صورت او شکل ورکوم غتا صورناکم صورت تصویر دوی مصور الله دی المصور سورۃ حشر سری رستمات کړه ثم خلقناکم بیا ثم صورناکم بیا شکل درکوم تاسو ته ثم قلنا بیاویم للملائکة فرشتو تام اسجدو لآدم سجدو کی آدم علیہ السلام تا فسجدو سجدو کو ټول ملائکو الا ابلیس مگر شیطانو نکڑا لم یکو من الساجدین نو د سجده کوونکو نام قالو فرمیل الله ما منعکا سشمانک تعالی را الله تسجد سجده دیو نکڑا اذ امرتو کر جماعتا تا حکمو کو قال انا خیر منه ز بهتر ام ددنا خلقتنی من نار پیدا کتا مال د اورنا وخلقته من طين پیدا کتا د خټنم
شیطان وی زه خیمه ده نو والعیاذ بالله ډېر کافر دی راغلی الله رب العالمین ته وی زه د آدم علیه السلام نه غوره یم ځکه چې زه تا پیدا کړی د اور نه یم او دی پیدا کړی د خټې نه دی هلکه خټه او اور نو په دې کې دا اور ولې غوره دی نو شیطان وی دا ځکه غوره دی چې دی په بره زور کوي او خټه په لاندې زور کوي بره چې زور کوي دا اوچتي افضلي نو دې وجه نه زه غوره یم او دی لاندې دی او ورپسې دومره کفر کوي غوره ته تا دا حکم وکړو چې سجده وکړه لاندې ته دا د نامناسب خبره کوه والعیاذ بالله الله ته وایي نامناسبه دې وکړه دا دروغ وایي بیوقوفه دی اور نه خټه غوره ده عقلا نقلا ځکه اور کې خیانت ته چې څو ورلړه کې خوري سوځي او خټه کې بقا ده خاورې د یو شی ورلړه که تخم ورلړه که څومره فایده کوي دویم اور کې کبر او غرور دی خټه کې عاجزي ده خاوره کې عاجزي ده قالوا فرمل الله فهبط منها نو اور کې څومره فائدې دا غي نه زیاتې فائدې په خاور او خټه کې الله فرمل فهبط منها کوشدنا د جنت نه یا د اسمان یا د جماعت د ملائکونه فما يكون لك ان تتكبر فيها حق نشته تا د پاره چې کبر او کې او غرور کې بری کې جنت د تکبر والو زین دی ذکر رسول الله فرمای لا يدخل الجنة احد في قلبه مثقال ذره من خردل من كبر رواه مسلم سړی به جنت ته داخل نشي د چا پړه کې چې د اوري د دانې عمره تکبر وي تکبر څه ته وایي تکبر دی ته وایي چې ته ځان د خلکو اوچت ګڼې او د حق خبرې نه مخ اړې بطر الحق وغمت الناس تکبر ازازیل را خوار کردن بزندان لعنت گرفتار کردن شیطان تکبر چو هغه خوار کو تکبر خوار کو او پلانت کې گرفتار اکمال الشیم کې لیکلي دي چې تکبر ډېر لوی ګناه او ډېر باریکه ګناه مولانا زکریا صاحب لیکلي دا الامراض د ټولو بیمارو جوړه تکبر دومره خطرناک او حساس شی دی چې سړی په پوهیږي نه او دی په تکبر کې اختی اکمال الشیم کې لیکلي چې یو سړی بار بار ویزا جس سړی مخاک ساره ستاسو د خپو خاورې دام کبرجن دی ځان د پاره جی ثابت دی ځان صفت کوي دام د کبر یو شعبه ده مولانا تقی عثماني سے مدذله د ترمذی تقریر کې لیکلي دي چې یو سړی ته تاوي کبرجن کبر دیو کو او د ځان صفائی شروع کا نو پوه شه چې دام پکې کبر دی قالوا شیطان انذرنی فما يكون لك ندي لائق تا د پاران ته تکبر فیا چې کبرو کې ته پرې کې غرور کې مونږ چا باندې حکم نشو لګولې ها چې دا تکبر لري او دا نه لري دا پټ شی ډېر سره تعلق لري کم سره چې بل چاته تکبر والاوي د خپلم تکبر پوي فاخرج اوذت انك تچ من الصاغرين د ذلیلون قال و شیطان انذرنی مهلت را کماتا الى یوم یبعثون تر دوباره ژوند پورې الى یوم تر ورځ یبعثون د دوباره را پاسولو چې قیامت دی قالوا فرمل الله تعالی انك من المنذرين بشک ته د مهلت ورکړې شو نه قالوا شیطان فبما غویتنی قسم دې په سبب دای چې تا گمراه کمالرم فبما اغویتنی لا قدن لهم صراطك المستقيم سورته سواد کی ویلی گنا فبعزتك لاغوینهم اجمعین دوات آیت کی ستا په عزت مې قسم وی خامخا دی به گمراه کوم سورۃ النساء کی تاسو یوصل نور لسم کی پینځمه پارا
ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله فبما اغويتني پس قسم دے گمراہ کتا مالرم فبما اغويتني پس سودای چې گمراہ کتا مالرم لأقودن خامها کینم بدی صراطک المستقیم پلارستانیا کی ثم لآتینهم بیا برازم دیبان دی حمله بکوم من بین یدیهم مخامخ دینا ومن خلف مودشات دینا ولأضلنهم مخامخا ثم لآتینهم بیا برازم دیتا من بین یدیهم مخامخ دینا ومن خلف مودشات طرف دینا وعن ایمانهم او دخی طرفون دینا وعن شمائلهم او د گسو طرفون دینا ولا تجد اکثرهم شاکرین ولا تجد ابنمت اکثرهم اکثر د شاکرین توحید منن کی تفسیر خازن لکلی اکثرهم شاکرین من موحدین اکثر بدلین مومنان نوی مشرکان و کافر وی مخی دور آدم خی طرف نه گس طرف نه شانه بره طرف و نوی دا ولی بره طرف نه ځکه نه یادی چې بره طرف نه انوارات او برکات راځي په انسان باندې نو غلاره بند ده یا سلور وړه طرفونه ذکر ک هر طرف ته شامل دي ولا تجد اکثرهم شاکرین اولان دی طرف به یاد نه ک زکه دی عجیزی نه کوي ځان تړل وی عزازیل او خبیث او شیطان قال اخرج منها او الله تعالی اوذ دینا مذءوما ببدحال مدحور نټلې شوی لمن تبعك منهم خامخا سوچ تابعداریو کې استاد دینا لأملأن جهنم منكم اجمعين خامخا ډکوم جهنم تاسو ټولونه تانا او داغین و جهنم ډکوم ويا آدم اسكن يا آدم علیہ السلام سیغت وزوجك الجنه ببستا په جنت کې فکلا خریتا دوړ من حيث شئتما دا نه چې خو خشتاسو دواړو ولا تقربا هذه الشجره من دیگه دغه ونیتا فتكونا من الظالمين شیبتا سو دواړه د انصافانو فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما فوسوس وسوس لهما د دواړو ته شیطان ليبدي لهما د پرچخکار کې د دواړو ته ما وس وریا چې پټو عنهما د دواړو من سوآتهما د شرمګاهونو د دواړو وقال وی الله تعالی وقال وی شیطان دې دواړو ته نوې منې کړی تاسو دواړو لره الله تعالی ربکم رب تاسو دواړو ان هذه الشجره د خوړو دی وننه الا ان تكونا ملکین مگر د دې خطرې نه چې شی به تاسو فرشتي او تكونا من الخالدین یا شی به تاسو دواړو د همیشه اوسیدونکو نه په جنت کې لالچ وړاندې ورته وی تاسو چې الله دې دواړو تاسو دواړو لره چې الله منی کړی دا دیو جن چې دا ونه تاسو خو نو فرشتي بدن جوړ شي جنس بم بدل شي یا به تاسو همیشه په جنت کې اوسئ وقاسمهما ډېر قسمونه خور دې دواړو ته وی ان الکما لمن الناصحین بشک زچم تاسو دواړو پر د خیر خواهانو نه يم مقاسمه باب مفعله ده دي کې مبالغه پرته قاسم یقاسم مقاسمه ډیر زیات قسمونه غټ غټ قسمونه وته دوکې د وګورغه دوی چرته په درو قسم کتلو چې د خلک به می چې د الله په نوم به درو قسم کوي فدلهما بغرور پسلان دې راوست دې دوړ لره په دوکه باندې غرور غرهم بالقسم د الله په نوم باندې په دروغ قسم کولو سره دی دوکه
فلما هر کله ذاق الشجره چې وسکله د دواړو غونه ابوټه او خلکو په کې خبرې کړي بدت لهما سوآتهما کار شو د دواړو ته شرمګاهونه د دې دواړو چې لا غبوټه او خوړ کنه جنت جامې تلریش وتفقا شروع شو دا دواړه یخصفان لګولې علیهما په دواړو باندې علیهما اغه باندې من ورق الجنه پانو د جنت نه د جنت لباس تلری شو بعض مفسرین یو نقطه لیکره دا نوکان وګوره دا سرنګ کې جامې وي د بنی آدم نوکانو د ګوره مدارک وغیرہ وي اذا الله پرې خو چې دې ته دا زوړ نعمت یادي والله علم او په ځان باندې پانی لګولې دې کې خبرې د کېلې پانی وي سو کوئی د انځر پانی وي فطرت خو سمو کنه میرا جسم میری مرضی والا خو نو کنه په خپل مینز کې خزو خاوندې خو خپل عورت نخ کار کوي په جنت کې نور خلکو نه دي وتفقا شروع شو دا دواړه یخصفان لګول علیهما پاغي باندې من ورق الجنه د پانو د جنت نه وناداهما आवाज کو دې دواړو طرف دې دواړو الم انحکما تلکما الشجره آیا مانوی منی کړی تاسو دواړه دغه ونینا واقول لكم ما نویل تاسو دواړو ته ان شیطان لكم عدو مبین بشک شیطان تاسو دواړو پر دشمن ښکار دی قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين او بیا دواړو ربنا رب زمونږه ظلمنا ظلم کړی موږ په خپل ځانو باندې وان لم تغفر لنا وكبخنون کی تمغتا وترحمنا ورحمون کی بونږ باندې لنكونن من الخاسرين خامخا شوب موږ د تاوانیانو نه قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو او الله تعالی کو شیبا استاسو نور د پاره دشمنان دي ولکم تو د پاره فل ارض بزمکه کی مستقر زید سیدو له متانو فیدرا الہین یو وخت مقرر پوری آدم علیہ السلام الله تعالی کو ربنا ظلمنا الا من زیاته کړه په خپل ځانو الله وتعالی وی تا ظلم کړه عاجزی کوي الله تا ظلم په لغت کې نقصان ته وي کمی ته وي سورۃ کهف کې راغلی کنه درې دیر شایات کې کلتل جنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا سورۃ کهف لسمه پارا 33 آیت راوړوي کلتل جنتین دا دوړه باغونه چې آتت اکلها ورکولې به میوه خپلې هر کال ولم تظلم ولم تنقص جلالین وي ولم تظلم منه شیئا او کمه ونه کولو دی میوه کې ذره ور نو تظلم ظلم کمی ته وي کنه آدم علیہ السلام او حوا بیبي وي یا الله مونږ خپل عیسی کما کا برخم کما کا دغه جنت نعمتون رمضان محروم کا دا دیم مطلب دی دی ګوره او ظلم په معنا د جرم شي نو معنا دا مونږ خپل ځان سره زیاتې او ځان سره ظلم ګناه نه ده ګوره د دې وجنه چې یو خدا خطا شوی دا دویم ایره ده خطا داسې ده چې دې دا خیال و چې دا چې کوم ځای کې دا ونه وا بعینه هغه ونه نه منی کړیو او بیا دې په جنت کې بل ځای کې هغه ونه خوړل د دې خیال دا چې صرف محدود د قیونه وا چې دې خاص ځای کې وا او بیا خوړلې بل ځای کې ده او مقونه چې نور زینو کې مو د دې ګمان دا چې بعینه خاص دی یو ونه عمل کړی او مانه د ټولو ونه نو نو پدې کې خطا شو او دویم آدم علیہ السلام نه ایر شو او قران پاک کې راغلی فنسیا ولم نجد له عزم ارادي تور دا کار نه کړي نو ګناه نه صرف خلاف اولا کار دی د شایان شان نه دی نو ځکه دی ځان ملامت کوي تفسیر بحر المحیط لیکلی د آدم علیہ السلام د نجات ذریعہ 15 شیزونه شو
یوی د خپل غلطۍ اعتراف وکړو دویم پاغې پیمانه شو دریم پاغې ځان ملامت کړ څلورم توبه وکړله پنځم د الله پر رحمت باندې یقین وساته او د شیطان د تبعی باعث پنځه خبرې شوې یو ځان مجرم تسلیم نکړ دویم پیمانه نشو دریم ځان بیا ملامت هم نکړ بلکې د دې نسبت الله طرف ته وکړ فبما اغویتنی تاسو گمراه کم څلورم توبه نه کوله پنځم د خدای د رحمت نه مایوس شو والعیاذ بالله قال او دې دوار ربنا ای رب زمون ظلمنا انفسنا زیاته کړه موږ خپل ځانونو سره یا خپل ایسه کم کړه موږ برخه موږ کم کړه و لم تغفر لنا کچرون بخیت موږ وترحمنا ورحمن کی موږ باندې خامخا شو موږ د تاوانانو نه قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو او الله تعالی کوشه با استاسو د نور د پاره دشمنان دي ولکم تعو د پاره فلر دی بزمګه کې مستقر زید اوسېدو له متاونو لګه فعل الہین وقت مقرر بوري قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون او الله تعالی فيها تحيون پدې کې وتاسو ژوند تیروي وفيها تموتون وپدې کې وتاسو مړی هم ومنها تخرجون ودین متاسو بیا راستل کېږي پرویزیان منکر حدیث او قادیانیان وی عیسی علیہ السلام مړ دی الګ ولی وی قران کې راغلی ژوند په دنیا کې تاسو چې کوم دی نظم کې د پاسه دی اسمان کې خونه فيها تحيون وفيها تموتون دی آیات نه استدلال کوي پدې مګه وته ژوند تیروي او پدې کې بمره هم نو اعتراض وکړه چې دا جس کې سړی ناشتي او پاوای دا هنځم کرن اسمان دی دا مړی کې ژوند دي او دا بحری بیړه چې رواني په سمندر کې په میاشتو مزل کوي دا هونه پزمکه نه پاوای تحقیقی جواب دار چې دلته متعارف ذکر کیږي عام اکثری عادت د الله تعالی او د عیسی علی السلام ژوند دا معجزه ده خرق عادت ژوند هغه دینه مستثنا دی خطاب اکثری د قران د چې عام خلق اکثر په مکه باندې وسی او دا بر رفعه الله الیه سره سکه چې الله یې موچت کړي دي دوزه کې قران کې راغلي قال فيها تحيون وفيها تموتون قالوا فرمل الله فيها پدې مکه باندې بتاسو ژوند تیروي وفيها تموتون پدې کې بتاسو مړی هم او د عیسی علی السلام جن ا معجزه ده اتنه بار دی دا خطاب اکثری دی هغه خرق عادت دی ومنها تخرجون ودین تاسو رستل کېږي هم یا بني آدم اولاد آدم علیہ السلام قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا یا بني آدم دا سلور ذل راځي دلته مفسرین وای دا خطابات دي چې د حبوت آدم علیہ السلام سره تعلق آدم علیہ السلام چې را کوزیدون الله پاک وته داسې خطاب فرمایلو یا بني آدم ای اولاد آدم علیہ السلام دا ټیم کې صرف آدم او حوا بیبي و اشاره دي چې رستو وتاسو نسل خوري قد انزلنا علیکم لباس یواری سواتکم وریشا په تحقیق سره لازل کړي مونږ پتا زمانه جامې یواری سواتکم چې پټي سواتکم شرمګاون استاسو وریشن او زینت ته ولباس التقوا او لباس د تقوا ذالک خیرون دا بهتر دی ذالک من آیات الله دام چې اور د نشانات د الله نه لعلهم یذکرون د دې لپاره چې دی نصیحت والی یا بنی آدم اولاد آدم علیہ السلام لا یفتننکم الشیطان دوکر ان کی تاسو د شیطان کما اخرج ابویکم لک څنګه چې وستریو مور او پلار تاسو من الجنت د جنت نام ینجو چوباس ینهما دوړن لباس او ما جامې دوړو لیوریهما د پر ځخکار کې دی دوړو ته سواتهما شرمګاونه دی دوړو
ولباس التقوى لباس د تقوا چې دی ذالک خیر دا بهتر دی یعنی تقوا اختیارول دا ډیر بهتر دی تاسو په ځان باندې لباس ما حراموي لکه څنګه چې تاسو دشمن تاسو په مور او پلار باندې په جنت کې د اغي لباس حرام کړو معلومه شو چې دا تاسو آبائی دشمن دی او دا ځکه وی چې مشرکین عرب به بیت الله شریف نه بربند طوافونه کول یا بنی آدم اے اولاد آدم علیہ السلام لا یفتننکم الشیطان دوکه دینه کی تاسو در شیطان کما خرج ابویکم لک څنګه چې وست مور او پلار تاسو مې جنت د جنت نا ینجو چې وستان هما د دوړن لباس او ما لباس د دوړو لیورهما سوآتهما د پر چخکار کی دوړو ته سوآتهما شرمګا د دوړو انه یراکم هو قبیله من حيث لا ترونهم انه بشک دا شیطان یراکم من تاسو لرا هو ده وقبیله او خاندان ده من حيث لا ترونهم دا دینه چې تاسو یې نوی نه ان جعلنا الشياطين اولیاء للذین لا یؤمنون بشک موږ ګرځولي شیطانان دوستان د پاره کسانو چې ایمان نه لري واذا فعلوا فاحشا او کله چوکي دی به حیاي قالوا وی دی وجدنا علی اباءنا وجدنا علیها منذر موږ په دی باندې مشران خپل والله امرنا بها او الله رب العالمین حکم کړی دی قل یا پیغمبر ان الله بشک الله لا یامر حکم نه کوي بالفحشاء بهایي اتقولون آیات سوای علی الله فالله باندې ما صلا تعلمون چې سند او علم نه لري قل یا پیغمبر امر ربی حکم کړی رب زما بالقسط په انصاف سلام واقیموا وجوهکم وسید کوي مخونه خپل اند کل مسجد په وخت دار مانځ کې ودعوه عبادت کوي دی الله مخلصین له الدين په داسې حال کې چې خالص کوون کې غلره عبادت کما بدأکم تعودون لکه څنګه چې اول دل پیدا کړی داسې به تاسو دوباره پیدا کړئ فریقا هدا یو ډلې ته هدایت کو فریقا حق علیهم الضلاله او بل ډله ثابت شو په دې باندې گمراهي انهم بشکری اتخذوا الشیاطین نیولو شیطانان لرا اولیاء دوستان من دون الله سوا د الله تعالی نه ويحسبون غمان کوي دي انهم مهتدون چې بشک دی په هدایت باندې دي یا بنی آدم اولاد آدم علیہ السلام خذوا زینتکم راوالی خپل جامې عند کل مسجد په وخت ارمانځ وکلوا خری واشربوا اسکی دې څه مطلب یو خو د جاهلیت د غرس امرت کوي چې اغیبا د بیت الله شریف نه بربند طوافونه کول نو سړو به د ورځې کو او خود به د شپې کو تفسیر ابن کثیر لیکلی دا دی په دې نظریه کو چې دیوی زموږ د جامع چې دي کوم ډېر ګناهونه کړی او د الله کور ډېر مقدس دی نو قریشو په جامه ورکړه نو دی به الله صحیح شو بیا به هغه کې طواف کوو او قریشو بچا چاله جامع ورکولې خلک خوري نو چې چاته به نه رسید هغه به بربند طوافونه کول مخ کې ورسته به لاسونه خيو په دې بلاګانو اليوم يبدو كل وباد فما بدا منه من بعد فلا احله تفسیر ابن کثیر لیکي وای کله ښکارم او ګډه ښکارم چاته میزان نه حلال کړي او دا شانتی په حالت د احرام کې به فزان باندې ډیر خوراکونه منې کول واخه به نه خړل نور غړ به نه خړل الله فرمایي وکلوا واشربوا دا وسره ځکه وای ها خذوا زینتکم راوالی خپل لباس عند کل مسجد وقت د هر مانځ کې عبادت کی وکلوا وخری واشربوا اسکی ولا تسرفوا د حد نه تیر وطن مکوي انه لا يحب المسرفين
بشک د الله تعالی مینا نه کوي د حد نه تیروتونکو سره. قل من حرم زینت الله، او پیغمبر چا حرام کړی لباس او زینت د الله تعالی التي اخرج چې پیدا کړی له عبادت د خپل بندگانو لپاره، والطيبات او پاکیزه من الرزق د روزینا. قل او پیغمبر هي للذین آمنوا، دا کسان د پر چې ایمان وروړي، فی الحیات الدنیا بجند دنیا کې خالصتا یوم القیامه، خالص ته پر د قیامت. کذالک دارنګ نفصل الآیات، مفصل بیانوم احکام لقوم یعلمون د پر دا قوم چې پوهه لري. قل او پیغمبر انما خبر دا حرم حرام کړی دا ربي رب زما الفواحش بها لرا ما ظهر منها اچي خکاروي د دینا وما بطنا چې پټوي والاسم او ګنا والبغي او سرکشي بغیر الحق پنا حقا وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا او دا چې تاسو شرک وکړئ د الله سره، شریک کړئ د الله سره څوک چې نه کړی الله پای باندې څه دلیل. وان تقولوا بالله چې وایي تاسو په الله باندې هغه خبرې چې سند ویل من لرئ. ولکل امة اجل، او د هر امت دپاره یو وخت مقرر دی. فاذا جاء اجلهم ارکله چې راشي نیټه دی لا یستأخرون ساعة، نه رستو کېږي یو ساعت، ولا یستقدمون، نه مخکې کېږي. یا بني آدم ای اولاد د آدم علیه السلام، اما یاتینکم که چېرته راشي تاسو ته رسول منکم پیغمبران ستاسو نه، یقصونه چې بیانې علیکم په تاسو باندې آیات آیتونه زما، فمن اتقا چا چې تقوا وکړه و اصلح او اصلاح د عمل یې وکړه فلا خوف علیهم، نه به یره په دې باندې ولا هم یحزنون، او نه به دوی غمجن وي. والذین کذبوا بآیاتنا، کسان چې دروغجنې ګڼي آیتونه زمونږه، واستکبروا عنها، تکبر یې کړی دین، اولئک اصحاب النار، دا کسان جهنمیان دي، هم فیها خالدون، دی به پای کې همیشه وي. ومن اظلم سوک دې زیات ظالم ممن دا چانه افترا چې جوړي علی الله په الله باندې کذبا درو او کذب آیاتی، یا دروغجن ګڼي آیتونه د الله تعالی، اولئک دا کسان ینالهم ابرسګری تنصیب مصر دی من الکتاب د کتابنا، حتی تر دې اذا جاءتهم رسولنا، کله چې راشي دي ته پیغمبران زموږ، یتوفونهم وفات کوي دی لره. رسولنا نه پیغمبران مراد نه دي، بلکې مراد د دینه فرشتي د مرګ دي. حتی تر دې اذا جاءتهم، کله چې راشي ته رسولنا فرشتي زمونږه، یتوفونهم روح قبض کوي دی، قالو وی وته دی اینما کنتم، چرته وی تاسو تدعون چې عبادت مو کو او را مدد شمویل من دون الله سوا د الله نه، قالو بو دی ضلوا عنا ورک شو زمونږه نام، وشهدوا على انفسهم، او گواهی وو کړي په خپل ځان باندې، انهم كانوا کافرین، چې بشک دی کافرانو. قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم، قالوا بو الله تعالی ادخلوا داخل شي فی پاغ جماعتونو کې قد خلت من قبلكم چې په تاغي سر تیر شي وړاندې ستاسو نه، من الجن والانس، من الجن نه پیریان والانس او د انسانانو په النار په اور کې. كلما دخلت امه لعنت اختها، كلما هر کله دخلت چې داخل شو امه یو جماعت د کفارو، لعنت بو کړي اختها د خپل ځان په شانتي بل جماعت باندې. یو جماعت چې ورشي په بل جماعت بلانتو کی، یعنی یو بل سره به مینه نه همدردی بنئ، ځکه د یو بل حقیقت به ته معلوم شي، نو یو بل ته بد نظر ګوري. حتی تر دې عزت دارکو کله چې راجم شي فیا پایږي جميعا ټول. قالت اخراهم ابوي اغا رستید دی لاولاهم نړم بنو بارکه ربانا ای رب زمونږه ها اولای د خلق ودلونا گمراه کړو مونږ لرا، فآتهم ورک دی تدفن دو چندا عذاب دیفن دو چندا من النار د اورنا. قالوا بفرمای الله تعالی لكل ضيف ارچا پر دو چنده ولکن لا تعلمون، لیکن تاسو نه پوهیږئ. وقرت اولاهم لاخراهم ابو یړم بنئ لاخراهم د پار درستنو خپلو، فما كان لكم علينا من فضل، نشته د پار بغمانه سزیاته او فوقیت، فذوقوا العذاب، پس اوسکه عذاب بما كنتم تکسبون، پس بدای چې تاسو کړیو. ان الذين بشکا کسان کذبوا چې دروځنی غنلی
بآیاتنا ایتونه زمونږه واستكبروا عنها او تکبر کړي د هغې د منلو نه لا تفتحوا کلو به نه کړی شي لهم دوی دپاره باب السماء دروازې د اسمان ولا يدخلون الجنه او هرګز به داخل نشي جنت ته حتی تر دې یلج الجمل چې ننوځي اوخو فی سم الخیاط په سوم د ستنه کې دا تعلیق بالمحال دی الله فرمایي د دې کافرانو جنت ته داخلېدل داسې ناممکن دي لکه اوخ چې څنګه د ستنې په سوم کې نشي داخلېدی یا جمل نه مراد غټه رسۍ ده حتی تر دې یلج الجمل چې ننوځي غټه رسۍ فی سم الخیاط په سوم د ستنه کې ننوتی شي وکذالک دارنګې نجزي المجرمین سزا ورکو موږ مجرمانو ته لهم دی دپاره من جهنم د جهنم نه مهادن بسترې دي مهادن توشکونه ومن فوقهم او د پاسه دي نه غواشن پردي دغه دي بړستن دي اور د جهنم کې به دی داسې وي چې سیسه د اور به دی دپاره توشک کار کوي او څه به دی دپاره د بړستنې کار کوي دا اور کې به داسې ګیر وي وکذلک نجزي الظالمین دارنګې موږ سزا ورکوو ظالمانو ته والذین آمنوا کسان چې ایمان یې روړ دی وعملوا الصالحات او نیک عمل یې کړي لا نکلف تکلیف نه ورکوو موږ نفسا یو نفس ته الا وسعها مگر مطابق د طاقت د هغې اولئک دا کسان اصحاب الجنه جنتیان دي هم فیها خالدون دی په پای کې همیشه وي ونزعنا وبواسو مونږ هغه فی صدورهم چې په سینو دي کې من غل د کینې نه تجري چې بیږي ومن تحتهم الانهار لاندې د ونو د هغې نه نهرونه وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وایي به دي تمام تعریفونه الله لره دي هغه ذات هدانا لهذا چې رسول یې مونږ دې مقام ته وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله او نه یو مونږ چې لاره ومومو لولا ان هدانا الله نو مونږ چې په خپله دې ته راغلی وي او هدایت مو موندلی وي که چېرې نو کړی مونږ ته الله هدایت لقد جاءت رسل ربنا په تحقیق سره راغلي پیغمبران د رب زمونږ بالحق په حق سره ونودو اواز به وکړی شي دې ته ان تلکم الجنه چې دغه جنت اورثتموها درکولی کېږي تاسو ته بما کنتم تعملون په سبب د دې چې تاسو کوم نیک عمل کړی ونادى اصحاب الجنه आवाज बो की जन्नतियान असहाब النار जहन्नमियानो ता ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا چې په تحقیق سره مندلې مونږ چې وعده کړو مونږ سره رب زمونږه حقا په حق سره فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا آیا مندلې تاسو هغه چې وعده کړی تاسو سره رب په حقا قالوا نعم وبوي او فاذن مؤذن بينهم आवाज बो की او आवाज کوونکی په مند دی کی आवाज بیدای لعنت الله علی الظالمین چې لعنت د الله تعالی په ظالمانو باندې الذين دا کسان دي يسدون چې منې کول کوي عن سبیل الله د لارې د الله تعالی نه ويبغونها لټي دي غیر عوجن کوګواله وهم بالآخرة کافرون دی په آخرت باندې منکر وي وبينهما حجاب او په مند دي دواړو کې پرده ده وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم وعلى الاعراف او په اعراف کې رجالون سے سړي وي يعرفون چې پیجنې با هر یو لره بسیماهم په نشاناتو دي سره ونادو आवाज بو کړي ونادو आवाज بو کړي اصحاب الجنه جنتیانو ته ان سلام علیکم چې السلام علیکم لم يدخلوها دا اهل اعراب بلا ترسنی داخل شوی جنت ته وهم يتمون دی وتملری امید بلری چې ورشو واذا صرفت کله چې واړولې شي ابصارهم نظرونه دی تلقاء اصحاب النار طرف د جهنميانو ته قالوا بويدي ربنا يا رب زمون لا تجعلنا مگر دې مونږه مع القوم الظالمين د ظالم قوم سره ای سره شامل ونادى اصحاب الاعراف आवाज بو کی اعراف والا رجالن سړوتا يعرفون چې پیجنې بدی غیر ربي سیماهم په نشاناتو دی قالوا ودي وبويدي ماغرانكم جمعكم کافی نشو تاسو نه جمع تاسو وما کنتم تستكبرون اس چې تاسو کوم تکبر کاو نم ډله په کار رااله او نم تکبر نه تاسو نه استاسو ډلې د عذاب لري کو او نه هغه چې تاسو کوم تکبر کو ونادا आवाज بو کی دا اصحاب الاعراف
هغه خلکو ته هؤلاء الذین ونادى आवाज بو کې اصحاب الاعراف اعراف والا رجالن داسې کسانو ته یعرفونهم چې دی پیژندا غیلره بسیماهم په نشاناتو دی سره قالوا وی ابوی دی مانانکم دفنکو یا کافی نشو ستاسو نه جمعکم جمع ستاسو وما کنتم تستكبرون چې تاسو کوم تکبر کو اهؤلاء الذين ايدا کسان دی اقسمتم چې قسمونه کړی تاسو لا ينالهم الله چې نه برسېدي ته الله تعالی برحمت مهرباني ادخلوا الجنه داخل شي جنت ته لا خوف علیکم نشته رب تاسو باندې ولا انتم تحزنون نه تاسو غم جنې ونادى اصحاب النار आवाज بو کی جهنم یا اصحاب الجنه جنتیانو ته ان افیدوا علينا من الماء امام رازی دلته خبره کړي چې د جنت او جهنم منځ کې خوري فاصله ده نو دومره لري د جنتیانو आवाज به دوزخیانو ته څنګه ورسیږي چې دا خبره اوازونه راځي دلته د آیاتونو کې امام رازی وی عندنا البعد الشديد والقرب الشديد ليس من موانع دا د موانع نه دي کلری وی او کنيزدي وی الله به आवाज رسي ونادى اصحاب النار आवाज بو کی جهنميان اصحاب الجنه جنتیانو ته ان افیدوا علينا چراتوي کې بونګ باندې من الماء دوبونا او مما يدا سنرزقكم الله چې تاسو درکړي الله تعالی قالوا بو يوتدا جنتيان ان الله بشك الله حرمهما حرام کړی دا دواړه الکافرین په کافرانو باندې الذين دا کسان دي اتخذوا جن ولدينهم دين خپل لهوا لوبي ولعبا او ټوقي لهوا تماشا ولعبا او لوبي کېل وغرتهم الحياه الدنيا او دوګه کړی دی له ژوند دنیا فاليوم پس نن ننساهم هیر بکومګه دی لرم یا ننساهم پریبد مونږ دی لرا کما نسو لک چیر کړي ودی لقاء یومهم د ملاقات د یومهم د ورځې دی هدا چې دا کما نسو لک چیر کړي ودی ملاقات یومهم د ورځې دی هدا چې دا وما كانوا بآياتنا يجحدون او د دې وجنه چې ودی د موږ د آیتونو انکار کوونکی ولقد يقينا جئناهم راوړو موږ دې ته به کتاب نیو دا کتاب فصلناه چې تفصیل کړو موږ داغي علی علم د خپل علم د وجنام هدن هدایت او رحمت او رحمت لقوم یؤمنون د پاره دا قوم چې ایمان لري هل ينظرون انتظار نکي دي الا تاويلا مگر د نتیجې دي الا تاويلا مگر د انجام د دي چې عذاب دي انکار د قیامت او انکار د قران انجام عذاب دی کنه یوم پاور یاتی چرا بشی تاویله ان نتیجه د دی او انجام د دی یقول الذين ويبا کسان نسو چیر کړي من دلر من قبل مخکرین قد جاءت رسول ربنا فتاخیس راغلی پیغمبران در رب بالحق فاکثر فعلنا من شفاعه اشتر موږ د پاره سوک سفارشیان فیشفعوا لنا چې شفاعت کی زمونږه او نرد یا واپس کړي شو فنعمل غیر الذي كنا نعمل عمل کو سیوا داینه چې موږ کوم عمل کو قد خسروا انفسهم فتاخسر تاوان کې چول دي خپل ځانونه وضل عنهم رخص زين ما كانوا يفترون اسجدي د ځان نه جوړول ان ربكم الله الذي بشک تاسو رب اغذات خلق السماوات چې پیدا کړی اسمان او الارض او مکه فی ست ایام په مقدار د شپږ ورځو ثم استوى بیا اراده وکړه ثم استوى بیا قرار اونیو علی العرش په عرش باندې یا حکومت قائم کو په خپل عرش باندې مطلب دا دی استواء العرش کنایه ده د ځمکې او د اسمان او پدې کې چې دن نشری پدې باندې خپل احکام جاری کول ثم استوى بیا قرار نیو علی العرش په عرش باندې استواء علی العرش مونږ منو
الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. استواء معلومه ده او ایمان په دې واجب دی او دې باره کې تفتیش کول دا بدعت. ورب العرش فوق العرش لكن ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصال. الله د عرش د پاسه څنګه چې د خدای شان سره لایق، خدای انسانانو مخلوقات بشانتنا. یغشي الليل النهار پټی شپې لره په ورځ باندې، یغشي الليل پټی شپه النهار ورځ لره، یطلبه لټی دی لره حسیسن په تلوار، والشمس انور والقمر سپوږمۍ، والنجوم والستور مسخرات بامره تابع دي په حکم د الله. الا خبردار له الخلق دی الله لره پیدا کولی والامر حکم کولی. تبارک الله رب العالمین برکتون والد الله چې پالنه کوونکی د عالمو دی. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، ادعوا دعا غواړئ د خپل رب نه تضرعا پاجزئ وخفیتن په پټه. انه بشک د الله تعالی لا يحب المعتدین، من نکی د حد نه تیروتونکو سره. کله په پټه دعا غواړه کله په جهر. په جهر باندې دعا جائز ده چې کله قوم ته تعلیم وي. قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. سورۃ یونس کې براشي ته تفسیر قرطبی ابن کثیر لیکلی دي. حضرت موسی علیہ السلام به دعا کول او هارون علیہ السلام په امین ویل. یا نبی علیہ السلام دعا کړي اللهم لا خير الا خير الاخره فاغفر الانصار والمهاجره. بخاری شریف کې راغلی. نو ارده کې په جهر معنا نه ده او ارده کې په جهر په کارم نه ده. اللهم صل على آل ابي اوفا، نبی علیہ السلام دلته په جهر دعا کړه. انه بشک د الله تعالی لا يحب المعتدين، نخوخي خلق لره چې د تجاوز کوي په دعا کې. لکه داسې چې یا الله ما نه خزه جوړه کی، سړی دا دعا یا خزه دا دعا کوي چې یا الله ما نه سړی جوړ کی، برېت راکې غټه ګیره راکې. دا تجاوز دی د حد. یا موږ ټول وایو یا الله موږ د پاکستان وزیر اعظمان کې، نو هلکه یو وزیر اعظم به جوړېږي، د یو ملک یو وزیر اعظم اورې که نه. دا د حد نه تېروتنه. دا شانتي په چغو چغو دعاګانې هم پکې داخلي دي. یا داسې دعا یو صحابي و یا الله ما وبخي او بل څوک مه بخي، یا الله ما وبخي او نبی علیہ السلام وبخي او بل څوک مه بخي. نبی علیہ السلام تو فرمایل د الله دا دومره کولو جنت ته دونه تنګ. یا یو صحابي دعا کوي یا الله مال په جنت فردوس کې خې طرف ته سپینه بنگلا راکړي. نبی السلام ته داسې مکوا ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. دام په دعا کې تجاوز دی. یو زناکار شرابي د کفر ایجنٹ او تو نیک او صالح وي، پاډر دعاګانې تیارې دعا پورې خلک مخنده وسیب. دا دینی شعر مذهبي، دا د خپل مقاصد لپاره فساق او فجار ته نیک او عادل حکمران وي. دا د حد نه تېروتنه ده. علماء دا لیکلي دي تفاسیر ټولو. اوس ته پاډر دعاګانې تیارې، پاډر د کور نه یو شی وروړه په هغې پخلا که اسلامي ټکو پورې خندا مه کوه، دیني مصطلحاتو پورې مسخرې مه کوه. ستا نه هغه ډېرې مقدس دي، موږ په تا څه کوو چې کله ته دیني تشخص تاوا کې دیني مصطلحاتو پسې خندا کې، نو موږ تا ته هېڅ اهمیت نشو درکولی. موږ به دین ته اهمیت ورکوو. ته پیغمبرانو پورې خندا کې، صحابو پورې خندا کې، نو یا به موږ صحابالو یا به تالو. تا چې یوسف علیه السلام پورې خندا کړې ده، نو یوسف علیہ السلام دفاع بکے کستا کو پتا سکو. اٹھا کر پھینک دو باہر گلیوں میں، نئی تہذیب کے انڈے ہے گندے. انہو لا يحب المعتدین.
بشک د الله تعالی نخوا خید حد نه تیروتن کولرا ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ولا تفسدوا فساد مکوي في الارض بزمکوان دی بعد اصلاحها رستو د اصلاح دینم ودعوه رابر دی الله لره خوفا د یری د وجنا وطمعا د تم د وجنا ان رحمت الله بشک رحمت الله تعالی قریب نذیر من المحسنین د نیکی کوونکو نه نیکی کوونکو ته الله ډیر او د الله رحمت دی وهو الذي الله ذات يرسل الرياح شراليږي هواګانی بشرم بین یدی رحمتي بشرن زیر ورکون کی وړاندې د رحمت د الله نه حتی تر دې اذا قلت کله چې اوچت کیدا سحابا وريدا ثقالا درنا سقناه لبلد ميت لیگو مونگا خارتا طرف دا خارتا میتین چه اوچ دے او مر دے فانزلنا به الماء پسورو پای باندې وبو فاخرجنا به من كل الثمرات پسرو باسو پای سردار قسمه میونه كذلك دارنګ نخرج الموتى رو باسو مړ لره لعلکم تذکرون دې پر تاسو نصیحت قبول کړئ والبلد الطيب او خار پاکیزه زمکه پاکیزه یخرج روباسی نباته فصل خپل باذن ربي په حکم در خپل سره والذي واغس خبث خبيث دي لا يخرج روباسی الا نکدا مگر کم شي کم از مکه چی خوره ده خراب ده نروباسی دا فصل مگر لګ كذلك دارنګ نصرف الآيات بیان ومنګ دلائل لقوم یشکرون د پاره قوم چې شکر د الله ادا کوي لقد ارسلنا نوحا الى قومه لقد يقينا ارسلنا لقوم نوح عليه السلام الى قومه خپل قوم ته فقال يا قوم اعبدوا الله او يغي قوم د الله توحید قبول کوي مالکم من اله غیره نشته د پر څوک معبود سوا د الله نه اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم بشک دې یریګم پتا سو باندې د عذاب د ورځې لوی نه د نوح عليه السلام خپل نوم عبد الغفار د پلار نوم لمکو کسی شروع شو د انبیاء علیهم السلام د آدم علیه السلام واقع نرستو د نوح علیه السلام واقع د نوح علیه السلام مبارک نوم په قران کې 3 سلوي الله غلي نوح وتذکوي چې د خپل قوم نه ډیر جوړلیو لکثرت بکائه د ډیر جړا د وجنه لقد یقینا ارسلنا علیکم نوح علیہ السلام الى قوم خپل قوم ته فقال يا قوم ذما اعبد الله توحید الله تعالی قبول کړي مالکم من اله غیره نشتا د پر څوک معبود سوا د الله نه انی ذم اخاف علیکم یریکم تاسو باندې عذاب یوم عظیم د عذاب د ورځې لوینم قال الملأ من قومي او یا سردارانو د قوم دا غنه ان لنراک فی ضلال مبین بشک موږ وینو تعالی په گمراهی ښکارا کې قال يا قوم ذم ليس بي ضلاله نشته په ما باندې سو گمراهی ولکنی رسول من رب العالمین لیکن زه چې پیغمبر يم د رب العالمین د طرفه ابلغکم رسالات ربی رسول ز تاسو ته پیغامات در خپلوان صح لكم او خیر خواهی کوم ز تاسو ته عالم پویګم من الله د الله طرفنا ما په اسمان الله تعالی مو چې تاسو بنه پویګی او عجبتم من جاءكم آیا تعجب کوي تاسو دې خبرې چې راغله تاسو ته ذکر مې ربکم د طرف درف تاسو نه علی رجل په یو سړي باندې منکم تاسو نه لينذرکم دې پر چور ویری تاسو لره ولې تتقوا دې پر چې تقوا کوي تاسو ولعلکم ترحمون او دې پر تاسو باندې رحم وکړي شي فكذبوه پس دې دروژن غنا غیلرا فانجیناه نجات ورکوم هغه ته والذین معه فی الفلک کسانو سره چې د سرو په کشتۍ کې واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا او ډوب کوم هغه کسان چې تکذیب کړو په آیاتونو زمونږه انهم كانوا قوما عمین بشک دا قوم وړاندو د الله د توحید نه منکرو عمین عبد الله بن عباس سے فرمای عمیت قلوبهم عن معرفت الله
وقدرته وشدت بطشه اړاندو د دې زړونه د الله د پیژنګلونه د الله د قدرت نه او د الله د عذاب نه یریدل چې الله به مو اونیسي وإلى عاد ولګلم عادیانو ته اخاهم رور د يهودن هود علیہ السلام قال يا قوم زما اعبد الله توحید قبول کړه د الله مالکم من اله غیره نشته د پر څوک معبود سوا د الله نه افلا تتقون تقوا نه کوي قال الملأ الذين كفروا يا سردارانو کسانو چې کافر من قوم داغنه ان نراك في سفاهه بشک موږ وینو تعالی په وقفتیا کې دا کافر پیغمبر ته کمقل وي ولا يعوذ بالله دا سي بي ادب وان لنظنك من الكاذبين او بشک مون ګمان کو پتا باندې دروغ جنونه قال يا قوم زما ليس بي صفات نشته ما باندې بي وقفتیا ولكني لكن چې پیغمبر يم رب العالمین د طرفه قوم وتدروغ جن وي او دی وته بیا هم خطاب کوي په نرمۍ سره ابلغكم رسالات ربي او یا قوم وتوي وبلغكم رسوم ز تاسو رسالات ربي پیغامات رب زما وانا لكم ناصح امين او ز تاسو د پر خیر خوا امانتګر یم او عجبتم آیات تاسو حیرانتیا کوي اند دې خبرې جاءکم چلا تاسو ذکر النصیحت من ربکم د طرف در تاسو نه اعلی رجلن په سړي باندې منکم تاسو نه لونذرکم چې وي تاسو لرم واذکروا یاد کئ جعلکم خلفاء کله چې وی ګرځولې تاسو جان نشینان من بعد قوم نوح رسل قوم د نوح علیہ السلام نه وزادکم زیات ک تاسو لر فی الخلق په پیدائش کې بستتن پهلاو او زیاتواله فذکروا یاد کئ اعلی الله نعمتون الله تعالی چې په تاسو باندې د پر تاسو کامیاب شئ اعلی جمد الیون دا او الون معنی نعمت اعلی ډیرو نعمتونو ته وي قالوا دې اجئتنا را تکړه تا مونږ ته لنعبد الله دې لپاره چې عبادت وکړو د الله وحده ځان نه داغه ونظر او پرې مونږ ما کان يعبد اباؤنا اس چې عبادت کوم مشرانو زمونږه ما کان يعبد اباؤنا پرې مونږ هغه باطل معبودان یادي چې زمونږه مشرانو عبادت کوو فاتنا روړه مونږه تبما ستعيدنا چې یری ته مونږه داغینا تعيدنا د صدم کی چې ته مونږ تراکه یا تعيدنا چې د سو وعده کې ته مونږ سره ان كنت من الصادقين کې چری ته درشتینو نام قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب او هغه په تخسر راغله په تاسو باندې استاو درب د طرفنا رجس عذاب وغضب نو غصه اتجادلونني في اسماء سميتموها انتم واباؤكم اتجادلونني آیات جګړه کوي ما سره فی اسماء په بار دغه نمونو کې سميتموها چې تاسو یې خپای باندې انتم تاسو واباؤكم مشران تاسو ما نزل الله بها من سلطان نه کړ الله پای باندې څه دلیل عقلی فانتظروا اني معكم من المنتظرين انتظار کوي زم تاسو سره انتظار کوونکې ما فانجيناه والذين معه برحمه منا غرض داري عذاب راغه فانجيناه نجات ورکم غت والذين معه کسانو سر تجد سريو برحمه منا برحمت سره زمونږ د طرفه وقطعنا او کټ کومګه دابر الذين كذبوا بآياتنا جړل دا کسانو چې دروژن غنل روایتونه زمونږه وما كانوا مؤمنين نو د ایمان وروړونکي ویلا سمود ولګل مونږ سمودیانو ته قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب دوته چې تاسو باندې عذاب راغی واقع شو په تاسو باندې عذاب حالانکه دغه وخت کې عذاب نور راغلی خود د تحقق وقوف بنا باندې داسي وي چې داسي وای چې عذاب در باندې راغی نو ځکه په قد سره خبر وکړه او وقع ماضی استعمال کړه ویلا سمود او لګلم سمودیانو ته عاد د دې د نیکنو تفسیر حقانی لیکلی او سمود هم د دې د نیکنو دا غي د نیکونو بنوم باندې دا قومونه یادېږي دنیا کې اکثر قومونه داسي وي ویلا سمود او لګلو موږ سمودیانو ته خامرور دغه صالح علیه السلام قال يا قوم زما اعبدوا الله
توحید قبول کړئ د الله مالکم من اله غیره نشته تاسو د پر څوک معبود سوا د الله نه قد جاءتكم بينة من ربكم فتحقیق سره راغلی تاسو ته دلیل ساو د رب د طرفه هذه ناقة الله دو خد الله تعالی دا لکم تاسو د پر آیت نشانی دا دلیل له فذروها پرېدا تاکل چې سریږي او خوراک کوي فی ارض الله بزمک د الله ولا تمسوها لاس موړی دی تبسو ان په بدای فیاخذکم عذاب الیم وبنشی تاسو له عذاب درناک واذکروا یاد کئ جعلکم خلفاء کله چې ګرځولې تاسو خلیفګان من بعد عاد آباد کی رسد عادیانونا وبوأکم زیدر که تاسو فی الارض پزمک باندې تتخذون چې جوړوي تاسو من سهولها د نرمو زمکو د دینا قصورا محلات وتنحتون تراشی تاسو الجبال غرون بیوتن کورونه جوړوي فذكروا یاد کئ اعلی الله نعمتونه د الله تعالی ولا تنسوا مگر دی فی الارض پزمک باندې مفسدین فساد کوونکی شاه عبدالقادر صاحب رحمت الله علیه لیکلی دي چې دی دا کم بوتان جوړ کړیو قوم د هود علیہ السلام نو هغه مثلا یو معبود د رزق د پاره نیولیو یو بوت یې د پاره جوړ کړو هغه باندې نو اخورازقه رزق ورکوونکې او ویل به چې د په برکت باندې مونږ ته رزق ملاوي چې د عبادت کوو کنه او د سجده کوو نو دا زمونږ د رزق ذمہوار دی بل بوتي جوړ کړو هغه باندې نو مخه ما تیرا باران ته به ضرورت شو ویل به چې د په وجه مونږ باندې باران وریږي او دې باران وری او د عبادت چې مونږ کوو نو مونږ باران کیږي د بل نمو زواجا چې د چا په واده ته ضرورت نو هغه نه به سوال کوو د هغه عبادت به کوو دا رنګي د اولاد د پاره خپل بچو د پاره خپل ان الله ځکه فرمای ما نزل الله بها من سلطان تاسو چې دې ته دا صفاتونو دا کارونه حواله کړی دي الله په دې څه دلیل نه را لګل د کرنګي د هر قوم شرک باطل دی فضل دی برباد دی بے ثبوت دی قال الملأ الذين استكبروا وی سردارانو کسانو چې تکبر وکاو من قومه د قوم د صالح علیه السلام نه للذین استضعفوا کسانو بارکی چې کمزوري ګڼل شيو لمن آمن منهم په باردا چې ایمان وروړو د دینه اتعلمون تاسو یقین کوي ان صالحا چې بشک صالح علیه السلام مرسل پیغمبر دی من رب دې طرف خپلنا قالوا دې ان بما ارسل به مؤمنون بشک مونږ پاس باندې چې را لګل شوی دی په دې مونږ ایمان لرو قال الذين استكبروا يا کسانو چې تکبر کړو ان بالذي امنتم به کافرون ان بشک مونږ بالذي پاس باندې تاسو په ایمان وروړې کفر کوونکیو فاقر الناقه پس زخمی کړه دا اوخه وعتو سرکشیو قران امر ربهم امر در خپلنا وقالوا يا صالح عليه السلام اتنا اورول مونږ ته عذاب بما تعدنا چې دمکی راکې ته مونږ ته ان كنت من المرسلين کې ته پیغمبرانو نه فاخذتهم الرجفه پس اونې ودی لزلزلې فاصبحوا في دارهم جاثمين وګرځیدل دی په خپل کورونو کې پړ مخې پراته فتولى عنهم پس مخ واړو دینه صالح علیہ السلام وقال وی یا قوم زما لقد ابلغتكم رسالة ربي فتخيص الرسول ما تاسو پیغام در خپل ونصحت لكم ما تاسو خیر خوای کړی ولكن لا تحبون الناصحين لیکن تاسو نه خوای خیر خوای کوونکی ولوط نو یاد کړي لوط علیہ السلام اذ قال لقومه کله چې هغه خپل قوم ته تاتون الفاحشه آیا راتکوي تاسو به حیات داسې به حیاي ما سبقکم بها ما سبقکم چې وړاندې والے نه کړي تاسو نه پدی باندې من احد اچا من العالمین په عالم کې جهان کې انکم بشک تاسو
لتاتون الرجال راځي سړو ته شهوت اند پورا کول د شهوت د پاره من دون النساء سوا د زنانونه بل انتم قوم مسرفون بلکې تاسو یو قوم یې چې د حد نتیر وتلی وما كان جواب قومي نو س جواب د قوم د الا مگر ان قالوا چې وی دی اخرجوم اباسیدی من قريتكم د کلی تاسو نه انهم اناس يتطهرون بشک دا یو قوم د ځان پاک ساتي پاک کیږي يتطهرون مونږ سره زموږ په کارونو کې سنالي غلطو کارونو کې یا عبد الله بن عباس فرمایل يتنزهون عن ادبار الرجال وادبار النساء دی ځان پاک ساتي د بد عملینا فانجیناه نجات ورکو مونږ دتا واهله او کور دتا اهل مراد منون کی دی الا امرات او سیوا د خزدنا ځکه خزد د کافر وا نو لوط علیہ السلام ته حکم وشو چې عذاب نه مخ کې دی کړی نوزا نو ځینې مفسرین وی خزه وسره لا نړه ابازي وی چې وسره روانه شو بیا واپس شو نو خدای هلاک کړل او لوط علیہ السلام بیا ابراهیم علیہ السلام تراغی ابراهیم علیہ السلام د ترو لوط علیہ السلام یې ورارو فانجیناه د لوط علیہ السلام خزه کافر وا داغي نمو والها او دو لونه وی هغه مسلمان وی الا امراته مگر خزه كانت من الغابرين ودا درست پات کیدن کو نه په عذاب کې وامطرنا عليهم مطرا ورلون پاغي باندې باران د کانو فانظر وګوره کیف کان عاقبت المجرمين څنګه انجام د مجرمانو ګناګارو قوم د لوط علیہ السلام باندې سلور قسم عذاب راغی الله په اړومبه دا عذاب مسلط کو چې داغي د سترګو بینایی لاړه اړاند شو سورۃ قمر کې راغلی او اشتم مبارکی فتمسنا اعینهم مسخ کې موږ سترګې دی ولر شاید بیا په خدای د کانو بارانو کو سورۃ اعراف سلورت یا کې راغلی دلته کې وامطرنا علیهم مطرا اورولون پای باندې باران د کانو درم دا لاندی طرفونه برجو بر لاندی شو سورۃ هود کې راځي دعا آیت کې جعلنا علیها سافلها او صدرم خدای په تندر راوستو سورۃ حجر دریو یا کې راغلی صیحه فانظروا غور کیف کان عاقبت المجرمین څنګه شو انجام د مجرمانو ویلا مدین ولګلو مدین طرف ته قوم رور دغه شعیب علیہ السلام قال يا قوم ما اعبد الله توحید قبول کړئ د الله تعالی مالکم نشتتاو د پاره من اله غیرو سوک معبود سوا د الله نه قد جاءتكم بینه من ربکم فتحقیق سره راغلی ته دلیل ساو د رب د طرفه فاوفوا الکیل نو پورا کوي ناپو والمیزان او تول ولا تبخسوا الناس او مکموی خلق لراشیاهم سامان داغی ولا تفسدوا فساد مکوی فی الارض پزمک باندې بعد اصلاح او رستو د اصلاح دینا رستو د جوړخ دینا ذالکم خیر لکم دا بهتر تاسو د پرن کنتم مومن ک چرتا ایمان لرونکي ولا تخذوا بكل صراط مکینی تاسو په هر لار باندې توعدون چې يروي تاسو نور خلق لرا وتصدون من کول کوي ان سبیل الله دلار الله نه من امن به اچال چې ایمان ورې په الله باندې وتبغونها لټوي تاسو دل عوجن کوغواله واذکروا یاد کئ کنتم قلیلا کله چې تاسو لګوي فکسرکم نو ډېر کئ تاسو لرا وانظروا غوري کیف کان عاقبت المفسدين څنګه انجام د فساد کوونکو وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ اگر جو یو جماعت تاسو نه امنو چې ایمان وروړي بالذي پاس باندې ورسلتو به چې زبر علی گله شوم وطائفه یو جماعت لم یؤمنو چې ایمان نه وروړي فصبروا پس صبر کوي حتا تر دې يحكم الله چې فیصلو کوي الله تعالی بیرنا پمن زمون کې
وهو خير الحاکمین او د الله تعالی بهتر فیصله کوونکی دی. لوط علیہ السلام نه رستو الله شعیب علیہ السلام راولېږه مدین ته. تفسیر حقانی لیکلی دی مدین د ابراهیم علیہ السلام د زوی نومو، نو داغه د وجنه چې دلته آباد شو د غزې ته مدین ویلي، او دا ډیر لوی تجارتی مرکز او سلور واړه طرف ته ځنګلو. دیو جن بعض مفسرین وی چې اهل ایکا او اصحاب مدین دا دواړه یو شی دی. تفصیل براسی سورۃ الشعراء کې به توکم ان شاء الله. قال الملأ الذين استكبروا او یا کسانو، قال الملأ او یا سردارانو الذين استكبروا کسانو چې تکبر وکاو من قومه د قوم شعیب علیہ السلام نه، لنخرجنک خامخ او باسون تعالی یا شعیب علیہ السلام والذین کسان لرامن چې ایمان لري ما کتا سره من قريتنا د کلی زمونږ نه ولتعودن یا واپس کیږي به تو فی ملتنا په مذهب زمونږ کې. عبد الله بن عباس سے فرمای لتعودن معنا لتدخلن، داخلي کې به ته زمونږ په ملت کې، ځکه عود خودی ته بیا وایي چې دا جوړ مخکې دی په مذهبو نه. پیغمبر کلم شرک نه کړي، نه معنا کوي لتدخلن فی ملتنا، او یا دا عود دی په خپل ګمان کې وي. د نبوت نمخ کې حضرت شعیب علیہ السلام د دې د شرک رد نه کولو، دی وی کده زموږ سره ملګری دی په مذهب کې متفق دی، دا ځکه وته چې واپس به زموږ مذهب ته راځي. قال ولو كنا كارهين، او شعیب علیہ السلام اگر چې موږ بد غنون کې ودی لرا بیا هم راش اس کله نشي کېده. قد افترینا په تحقیق سره جوړ کړی به موږ په الله باندې درو. ان عدنا کچرته واپس را شو موږ فی ملتکم په ملت تاسو کې بعد نجان الله منها، رس خصوصا دغه وخت کې چې نجات را کوم ته الله تعالی دینا. وما يكون لنا ان نعود فيها، وما يكون لنا ندی لایق موږ د پاره انده خبره نعود فيها چې دوباره را شو موږ په دې کې الا یشاء الله ربنا، مگر چې غواړي الله چې رب زمونږ دی. وسع ربنا كل شيء علما، فراخ دی رب زمونږ ار یو شي ته د علم په لحاظ دا علم ارسه شامل دی. علی الله توکلنا، په الله باندې زمونږ بر وسلا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، ربنا یا رب زمونږ افتح بيننا فیصلو کې بمن زمونږ کې او بمن د قوم زمونږ کې بالحق په حق سره. وانت خير الفاتحین، او ته بهتر فیصله کوونکی. قال الملأ الذين كفروا من قومه، او سردارانو کسان چې کافرو د قوم داغنه، لئن اتبعتم کچر تاسو تابعدارو کړه شعیب علیہ السلام، انکم اذا لخاسرون، بشک تاسو په دغه وخت کې خامخا تاوانیان یې. فاخذتهم الرجفه، پس اونو دی لرا الرجفه تندر، فاصبحوا ګرځېدې فی دارهم په کورونو خپلو کې جاسمین پړمخې پراته. الذين كذبوا شعيبا، الذين كسان كذبوا چې نسبت د دروغ کړو شعیب علیہ السلام ته، کأن لم يغنوا فيها، گویا چې دی نو اوسېدلي په هغې کې. الذين كذبوا شعيبا، کسان چې نسبت د دروغ کړو شعیب علیہ السلام ته، كانوا هم الخاسرين، او دی هم دی تاوانیان. فتولى عنهم، پس مخ واړولو د دینا حضرت شعیب علیہ السلام. وقال وی یا قوم زمام، لقد ابلغتكم بتحقیق الرسول ما تاسو ته رسالات ربي، پیغامات در خپل ونصحت لكم، خیر خواهی کړی ما تاسو ته. فكيف اساس غم بو کوم علا قوم کافرین، په قوم کافر باندې ما تاسو ته بیان کړی دی، غاړه مخلاصه کړی دا، تاسو یې نه منئ، نو اوس به زه افسوس وکم. وما ارسلنا في قرية من نبي، او نو لېږلي مونږه په یو کلي کې څوک پیغمبر، الا مگر اخذنا نیولی مونږ اهلها اوسیدونکي د هغې بالبأساء په غریبۍ، والضراء په بیمارۍ، لعلهم یضرعون، دې دپاره چې دوی عاجزي وکړي. ثم بدلنا، بیا بدل که مونږ مکان السیئه په ځای د بدۍ باندې الحسنة نیکي، حتی تر دې عفو چې دی زیات شو، ترقي وکړه. وقالو ویلې قد مس آباءنا الضراء،
په تحقیق سره رسیدل او مشرانو زمونږ ته سختی والسراء راحت فاخذناهم پس اونمږ دی بغتتن ناګانا وهم لا يشعرون دین پویدل ولو ان اهل القرى کشرت کلوالو امنو ایمان روړې وتقو تقوا اختیار کړې وي لفتحنا خامها کلو کړو علیم په دې باندې برکاتن برکتونه من السماء دبر طرف نو الارض د زمکینا یعنی دنیوي کاروبار به برکتی شی او زیات شوی ولکن کذبوا لیکن دی دروجنو غنل پیغمبران فاخذناهم پس اونمږ دی بما كانوا یکسبون پس د هغه چې دی کټل او کولی اف امن اهل القرى آیا په امن دي د کلو والا آیات هم د خبرنا چې را بشي دي تباسون عذاب زمونږه بیاتن د شپې وهم نائمون دی به دوی او امن اهل القرى آیا په امن دي د کلو والا اند دي خبر نه یات هم چې راشي تباسون عذاب زمونږه دوحن د ساخ په وخت کې وهم يلعبون او دی لوبه کوي اف امنوا مکر الله آیا په امن دي د الله د عذابنا د الله د تدبیرنا مکر الله تدبیر د الله مراد د دین هغه عذاب چې اچانک راځي فلا یامنو پس نه بے فکر کیږي مکر الله د نیولو د الله تعالی نه الا القوم الخاسرون مگر قوم چې تاوانیان دي اولم يهد للذين يرثون الارض من بعد اهلها اولم يهدي آیا نه د ښکار شوي للذین آکسانو ته یرثون الارض چې مالکان شوي د ځمکې من بعد اهلها رستو د اهل د هغې نه اوسېدونکو د هغې نه آیا دې ته دا نه د ښکاره شوي کومو خلکو ته هغه خلکو ته چې اوس په هغه ځمکه باندې اوسېږي کومه ځمکې والا چې مخکې مونږ تباه کړي دي دا خبره الله نشاو کو غواړو مونږ اصبناهم وبنسو مونږ دی لره بذنوبهم پس د ګناهونو د دی ونتبع مهر بولګو مونږ علی قلوبهم پړنو دی باندې فهم لا يسمعون پس دی بنوري سماع قبول وتفهم اوریدل بکی خو قبلی بینا او ځان به نه پوي تلک القرى دا کلی مختلف نقص علیک بیانو موږ پتا باندې من انباء بعض د خبرونو دینا ولقد یقینا جاءتهم راغلی دی رسول پیغمبران دی بالبينات بواضح دلائل فما كانوا نو دی یؤمنو چې یقینو کې بما پاسبانی کذبوا چې دروغجنی غنلیو یوزل من قبل مخکرینا كذلك دارنګ يتبع الله مهر لګي الله تعالی علی قلوب الكافرین پړنو د کافرانو وما وجدنا او نو مندل موږ له اکثر دی د پاره من عهد په واده باندې ټینګ پات کېدل و ای وجدنا اکثرهم لفاسقین او مندل موږ اکثر دی بد عمله ثم بعثنا بیاولګم من بعد مرسل دینا موسی علیہ السلام بیااتنا پاتونو زمونږه الی فرعون ته وملئه او دا سردارانو ته فظلموا بها دی ظلم کو پاغ باندې به د بیو کړه ایمان یې راونړو او دغه حق ادا نه کړ فانظر وګوره کیف کان عاقبت المفسدين څنګه انجام د شریرانو فساد کوونکو دا خو اجمال د قصې تفصیل ته وګوره وقال موسی علیہ السلام یا موسی وقال موسی علیہ السلام یا فرعون انی چیم رسول پیغمبر یم من رب العالمین د طرفه د رب العالمین حقیق ثابت یما علی الله قول علی الله په دې خبر باندې چې ودینم په الله باندې الا الحق مگر رښتیا قد جئتکم فتاخی سر راتکړه ما تاسو ته ببینت په واضح دلیل باندې مر ربکم د طرف درف تاسو نه فارسلن اولیگا معی ما سر بنی اسرائیل دا بنی اسرائیل دا فرعون قید کړو او مصر نیم خوشی کولنا چې خپل وطن شام ته لاړ شي او دلته هم آزادول قال وی فرعون ان كنت جئت بآية کچرته ته چر تک دکړې په معجزه باندې فاتح بها پیش کا ان كنت من الصادقين کی تدرشتینو فالقى عصاه پس اغرد له فورا امساخ بلا فاذا هي ثعبان مبين ناګه دا یو اجدها ښکاروا مبین د دې مطلب دا چې حقیقت تاغه اجدها او خیالي کیسه نه
ونزع يده ويست لاس بل فإذا هي بيضاء للناظرين ناغا غسپینو کتونکو د پاره. قال الملأ وی سردارانو من قوم فرعون د قوم د فرعون ان هذا لساحر علیم بشک دا جادوگر دی ماهر. یو ځای کې راغلی دی سورۃ قصص کې یو 13 آیات کې کأنها جان ولا مدبرا جان بیا نری مارتوي چمچمار چي وته وي. سورۃ طه کې راغلی فاذا هي حیه تسعى ناګه غمارو منډه والی او دل ترازی چې ثعبان اجدها وا نو اجدها غټي او حي عامه عام مرد او جان نړۍ نو مفسرین دي چې لومبه با نړیو به ورورو غټېدو اجدها وتی جوړ شو. دا تطبیق دی د آیاتونو کې. یرید غواړي ان یخرجکم چې وباسي تاسو لره من ارضکم د ځمکې خپلنا. دا ستاسو خار نه دی. فرعون چې کوم خار کې اوسېده دا غینم منفو. فماذا تأمرون تاسو سم مشوره را کوي. قالوا دی ارجه مهلت ورکړه د تواخا ورور دته وارسل الیک فی المدائن په خارونو کې حاشرین جمع کوونکی یا تو کا راب ولیتا بكل ساحر ارب قسم جادوگر علیم ماهر. وجاء السحرة رال جادوگر فرعون تا قالوا دی ان لنا لاجرا آیا شتمون د پارا مزدوری ان كنا نحن الغالبین کچرت شومونگا غالب. قال نعم او فرعون او وانکم بشک تاسو دغه وخت کې بخامخا د مقربین نه زما په حکومت کې به حصدار شي یوازې مزدوری نه عہدی بدر کم. قال وی یا فرعون قال وی یا موسی علیہ السلام اما ان تلقیا یا خو تو غردوا جادوگر رالل د موسی علیہ السلام مقابله تروته. قال وی یا موسی علیہ السلام اما ان تلقیا یا خو ته په خپل ور غردوا ته پیش کا و اما ان نكون نحن الملقين او یا خو مونږ شو غردون کی اول. قال فرمایل موسی علیہ السلام القوا تاسو غردوي فلما القوا ورکل چې غردول اغي خپل رسي او امساګانی سحروا اعین الناس جادو کو پسترګو د خلکو باندې واسترهبوهم ويرول دی لرا وجاءوا رایوړه بسحر عظیم جادو راتګو کو په جادو لوی باندې. موسی علیہ السلام چې دی ته القوا تاسو مخ کې واچوي دا دې لپاره نه دی چې امر بالمنکر کوي دی نه بلکې دا امر برای احتقار دی. دا تاسو هیڅ نه دی حقیر شیزونه دي د معجزې مقابله نشي کوله یا چې دی غرزول نه وي د اصلاح نه کیدا نو دا دې لپاره چې اصلاح وشي او وضاحت وتوشي د حق او د باطل. وجاء راتګو کو دی بسحر عظیم په یو جادو لوی باندې غټ جادو پیش کو ځکه د دې د امساګانی او دا رسي د مار په شکل کې ښکارې دي. موسی علیہ السلام ته الله فرمایل واوحینا وحی وکمونګه الی موسی علیہ السلام ته اند دې خبري القی لړک عصا کام ساخ پلری فاذا هي تلقف ما ينفقون ناګه اغل واړ تیرګه چې دی تړلی جوړ کړیو. موسی علیہ السلام چې امسا کلو غردو لاغې نه اجدها جوړ شو او دوی د ماران او د اجدهګانی ټول لواړې تیرې کی. فوقع الحق واقع شو حق وبطل و باطل شو ما كانوا يعملون اجدي كما عمل کوي ادي بطلان ښکارا شو. فغلبوا هنالك مغلوب شو دی په دغه ځای کې وانقلبوا وګرځیدل صاغرین ذلیلا والقي السحرة ساجدين والقي السحرة پریوت الجادوگر ساجدین سجده کوونکی. قالوا ویلی آمنا برب العالمین ایمان روڑے منگ پر رب العالمین باندے.
الله دې ته ایمان نصیب کو. ولی مفسرین وی د دوه وجونه. یو خدای د موسی علی السلام ادب وکړو. قالوا یا موسی اما ان تلقي ته مشری ته مخکشه. د دې ادب د وجنه د دې دا ادا خدای ته دومره خوښه شو چې کم خلق د موسی علی السلام مقابله تراوتی وغه ته د ایمان دولت نصیب کو. دویم مطلب دویم وجه مفسرین دا لګي چې د موسی علی السلام نقل کو دا غوندې جامې دا غوندې پټکې تړلې و کونټیانې وسرې وي د مقابله په غرض راوتیو. خود دې دا ظاهري شکل د موسی علی السلام په اقتدا باندې مبني الله ته داسې خوښ شو چې دې ته د ایمان توفیق ورکو او باطن متپاک کو. قالوا آمنا برب العالمین او دې چې موږ ایمان وروړل پر رب العالمین باندې. فرعون بدن ته رب العالمین وی کنه نو ورپسې ځکه دی وی اسه رب العالمین رب موسی و هارون چې رب د موسی علی السلام دی او د هارون علی السلام. قال وی فرعون آمنتم به تاسو ایمان وروړو په د باندې قبل ان اذن لكم مخکې دې چې تاسو ته حکم وکړ زما د اجازه نه بغیر ایمان وروړو دی جادوګر ته وی. ان هذا لمکر بشک دا یو مکرتمو چې کړو تاسو دلاره فل مدینه په دې خار کې تاسو خپل کې ملوي او سیاست تو ګورغندې ته کفري سیاست وای. لتخرجوا من هذه پر چې او با سي تاسو داخلي والا خلق د دې جنا فسوف تعلمون زر دې چې پوي بشه تاسو. فرعون دا خبره دې د پاره کوي چې دا خلق نور ایمان درونړي نو د اغه د بیت اعتماد کولو د پاره جادوګرو ته وی چې تاسو خپل کې ملو وي تاسو خبره ښکارا شو ځکه تاسو ایمان وروړو او زما د اجازه نه بغیر مروړو او دا تاسو ټول زما قوم ته یو شوی او زما دا قوم د خپل وطن ازمکو پټونه او کورونه فارغ وي او خلاصوي. فسوف تعلمون زر دې چې تاسو به پوه شئ لو قطعنا ايديكم خامخا کټ کوم بلا سنستاسو وارجلکم مخفیستاسو من خلاف د مخالف طرفنا ثم لو صلبنکم بیا به تاسو بسلیکم اجمعین ټول چې نور د پاره عبرت شي. قالو وی وتدی د یسو منټو مسلمانانو ایمان ته خو ګره. قالو وی دی ان الى ربنا منقلبون بشک مون خپل پروردگار ته واپس کیدونکیو. وما تنقم منا عیب نویني ته مونږ کې الا مگر دا خبره ان آمنا چې ایمان وروړو مونږ به آیات ربنا پایتونو در رب زمونږه لما جاءتنا کله چراغ مونږ ته ربنا یا رب زمونږ افرغ علینا راتوی کې اور आवाज چې مونږ باندې صبر وتوفنا مسلمین او وفات کې مونږ په حالت د ایمان باندې. عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہما فرمای چې دا او یا کسانو د ورځې په اول کې جادوګرو د موسی علی السلام مقابله تراوتیو او په اخر د ورځې کې بیا د شهادت الوړ مقام ته ورسید. والقي السحرة الساجدين مجهول صيغه ده. تفسیر معلم التنزيل وی چې دا الله د خپل قدرت نه مجبور ک او د الله خاص هدایت شو دي ته په سجده باندې پریوتل. وقال الملأ ويا سردارانو من قوم فرعون د قوم د فرعون اتذر موسی پریدی ته موسی علیہ السلام وقومه قوم د ليفسدوا في الارض د پرج فسادو کی بزمک باندې. بیان القرآن کې لیکلی دي فساد نه مراد دا چې خپل ډله غټه کی او په اخر کې بس تا خلاف بغاوت کی. ويذرک او پری بدی تعالی را ويذرک او پری تعالی را والهتک او معبودان تعالی را. قال وی فرعون سنقتل ابناءهم زرد چې مړکو بونږ زامن ددی ونستحيي نساءهم وجوندې به پریدلونه ددی وإنا فوقهم قاهرون او بشک هم په دې باندې زور وریو. قال وی موسی علیہ السلام لقومه خپل قوم ته استعینوا بالله مدد طلب کړئ د الله په نوم باندې مدد غواړئ د الله نه. واصبروا استقامت اختیار کړئ مستقل پاتې شئ په دین. ان الارض لله بشک ازمک د الله د پاره یورثها ورکی دی لره مې یشاء چاله چې غواړي الله چې څوک غواړي حاکم یې جوړ کی من عبادی د خپل بندگانو نه. والعاقبۃ او اخر کې کامیابی للمتقین د پاره د پرهیزګارو ده. تقوا در کی وی نو دشمن به تبا کیږي
وخت به لګي قالو وی اوذینا تکلیفونه راکړې شي مونږ ته من قبل ان تاتینا مخکې نه چې ته مونږ ته رالی استاد راتګ نه مخکې د فرعونانو مونږ سره ظلمونه کړی دي ومن بعد ما جئتنا اورستو دینه چرالی ته مونږ ته قال وی موسی علیہ السلام عسى ربکم زر دې چې رب ستاسو ان یهلک چې تبابک عدوکم دشمن ستاسو ويستخلفکم آباد بکی تاسو لره فی الارض پزمک باندې فینظر پس ګوري با کیف تعملون چې تاسو څنګه عمل کوي ستاسو امتحان والی چې شکر او قدر او اطاعت کوي او کبي قدری او غفلت کوي په دې کې ترغیب د نیکو اعمالو ته او تحذير دی او منع د ګناهونو کولو نه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي